د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ننګرهار په باسول کې د پاکستاني جیټ الوتکو د بمبار او د کونړ پر فضا د دورو وهلو په اړه اریانا نیوز ته ویلي په دې تړاو تحقیقات کوو او تر اوسه تثبیت شوي نه ده چې دا د پاکستاني الوتکې وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. نوموړي ویلي که د پاکستاني الوتکو غږ هم اوریدل شوی وي تر اوسه تثبیت شوي نه ده. موږ په دې اړه تحقیقات کوو او په جدي ډول یې مخه نیسو. په ورته مهال نوموړي د افغانستان پر فضا د امریکایي بې پیلوټ الوتکو ګزمې غندلې او وایي موږ یې څو ځل له امریکا د مخنیوي غوښتنه وکړه خو هغوی لا هم دغه نقض ته دوام ورکوي. دا یرغل دی، موږ یې غندنه کوو، هڅه کوو وړتیا مو دې حد ته ورسیږي چې خپله فضا خوندي کړو. نوموړي داسې مهال د مومندرې ولسوالۍ په باسول کې د پاکستاني جیټ الوتکو په بمبار بې خبري ښیي چې دغلته د پاکستان په وینا د پاکستاني طالبانو یو مرکز نښه شوی او طالبانو په هماغو لومړیو شیبو کې قربانیان په امبولانسونو کې له سیمې انتقال کړل. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.